السلام علیکم ګران محترمین ملګرو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ او خوشاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن افضل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو لکه څه ډول چې موږ تاسو ته په نورو تېرو ویډیوګانو کې هم زیاتره د فیسبوک پټ او ډېر مهم شیان درښایو، نو نن ملګرو هم بیا هم تاسو ته راغلی یم تاسو ته د فیسبوک ډېر خوندور او ډېر جالب او پټ شیان درښایم چې تر دې مهاله به تاسو نه وي لیدلي. ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ، د ډېرو جالبو او خوندورو معلوماتو څخه خبروم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو دې لپاره یو اپلیکیشن دی، لینک په ډسکرپشن کې ته ډېر یو کوچنی اپلیکیشن دی، انلایټس فار فیسبوک. دغه به تاسو انسټال کړئ، لینک په ډسکرپشن کې شته، کوچنی اپلیکیشن دی. ملګرو په دې کې خورا زیات مهم شیان دي، لکه مثلا ملګرو څوک ستاسو پوسټونه زیات لایک کوي دا خو هسې معلومیږي، مثلا چا ستاسو پوسټ لیدلی لایک کړی دی، همدارنګه څوک ستاسو زرونه باندې زیات کمنټونه کوي، څوک ستاسو بله کړي دي، چا تاسو بله کړي یې، څوک تاسو انفرینډ کړي دي، مثلا کوم ملګرو تاسو انفرینډ کړي یې، همداسې نور زیات شیان دي، مثلا څوک ستاسو عکسونه زیات خوښوي څوک یې نه خوښوي، دې سره تاسو سره څوک زیات چټ کوي څوک یې نه کوي، څوک نه غواړي چې تاسو سره چټ وکړي، نو دې ته ورته زیاتره هغه تاسو ټول په دغه اپلیکیشن کې معلومولی شئ. د سره ملګرو تاسو درښایم ټاپ پوسټ سټوري، د نن ورځې ټاپ پوسټونه، نیو فرینډز پوسټ، د نوي ملګرو پوسټونه، مثلا دا اپشن هم لري ملګرو نوي ملګري زاړه ملګري معلومول، هو لایک یور پوسټ موست، تاسو پوسټونه څوک زیات مثلا لایک کوي، څوک ستاسو پوسټونو باندې زیات کمنټونه کوي، دوهم اپشن دی. هغه وروسته ملګرو هو هیو نیور آر ریرلی لایکډ یو، څوک ستاسو نه غواړي تاسو پوسټونه لایک کړي، هو یو لایک موست، څوک تاسو د چا پوسټونه زیات لایک کوئ، مثلا د لاندې اپشنونه دي ملګرو موست لایکډ پوسټ، ستاسو کوم انځورونو زیات لایکونه اخیستي دي، موست پاپولر پوسټ، تاسو مشهور پوسټونه کوم دي چې زیاتره لایکونه اخیستي دي، ویډیو لایکډ هغه ویډیوګانې چې تاسو لایک کړي دي. ملګرو بل اپشن دی هو چټ ویډیو موست، تاسو سره څوک زیات چټ کوي، همداسې نور ملګرو نیو فرینډز اولډ فرینډز، نوي ملګري او ساړه ملګري معلومول، همدارنګه هو انفرینډ یو، تاسو څوک چا تاسو انفرینډ کړي یې، هو یو فرینډ انفرینډ څوک تاسو انفرینډ کړي دي، او لاندې ملګرو هو بلاکډ یو، چا تاسو بله کړي یاست، هو یو بلاکډ څوک کوم کسان تاسو بله کړي دي. مثلا د دې څخه یو اپشن زه تاسو درښایم، خو له بده مرغه ځینې اپشنونه تر دې مهاله کار نه کوي، خو په راتلونکي اپډیټ کې به هغه هم تاسو ته راشي. نو دا ډېر خوندور اپشن دی. زه دلته کلیک کوم ملګرو، مثلا هو کمنټ ان یور پوسټ، ستاسو په پوسټ باندې څوک زیات کمنټونه کوي. ګورئ ملګرو دغه هغه کسان چې زموږ په عکسونو باندې زیات کمنټونه کوي، مثلا شوکت الله شاهین د 153 کمنټ یې کړي دي، همدارنګه ما په خپله هم کړي دي، هغه مشرف علي مې ورته کړي دي، همدارنګه بل دی زرت الله لمر، بیت الله جان، داسې نور تاسو ښکاري هغه ټول کسان چې ستاسو په عکسونو باندې زیات کمنټونه کوي هغه ټول دلته تاسو ته ښایي. ګورئ لاندې چې راشئ بیخي زیات کسان چې تاسو انځورونو باندې کمنټونه کړي دي، ریپلی درته کړي دي، هغه ټول دلته تاسو ته ښایي، تاسو یې خپله لیدلی شئ. نو زه راځم یو بل اپشن هم تاسو در وښیم ملګرو، مثال په ډول زه راځم دلته به یو هو یو انفرینډ، یعنې تاسو څوک انفرینډ کړي دي، دغه اپشن باندې کلیک کوم. نو ملګرو دغه هغه کسان دي چې موږ انفرینډ کړي دي، له ملګرتیا لیست څخه مو ویستلي، دغه تاسو ته ښایي. نو دغه تاسو فیسبوک په اسانۍ سره نشئ معلومولی، خو دلته تاسو په ډېره اسانۍ سره معلومولی شئ. زما نېټ اګر چې لږ کمزوری دی، دا هغه کسان دي چې موږ ټول د ملګرتیا له لیست څخه بیخي ویستلي دي. نو په دغه طریقه ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن استعمالولی شئ. په دې کې ډېر خوندور او په زړه پورې شیان شته، نو چې هغه ستاسو په فیسبوک پروفایل کې نشته او که هم وي بیا تاسو په ډېره سختۍ سره هغه پیدا کوئ. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي، که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.